السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دوستانو زه دا اوس په ترکیه کې یم او ترکیه ته زه راغلی وم خو ډېر وخت پکې نو تېر کړی. اوس ډېر وخت مې تېر کړو په انطالیا کې او دلته ماشاءالله دا ملک چې ګورې څومره ښایسته جوړ کړی دی، څومره پاک دی. همدغه احساس بعض وخت کې زه چې مختلف ځایونو ته ځم ما ته خپل وطن را یاد شي، خپل خلک راته یاد شي، خپل مسلمانان راته را یاد شي او د دوی حالت راته را یاد شي. نه پوهېږم چې په هغه ځای کې انسان د هغه ځای نه خوند واخلي او که وژاړي د خپل حالاتو باندې. زه دا فکر کوم چې ولې زموږ دا مشران، زموږ دا ورونه، زموږ دا خویندې چې دې ملکونو ته راځي، سره د دا ملکونه ګوري، ښه مثالونه ګوري، ژوند ګوري، لیکن بیا هم چې څنګه ایرپورټ نه پخه بیرون کیدي هغه اعمال خلک هلته کوي چې سړی پرې حق حیران شي. نو دا زه نه پوهېږم چې موږ یو څو قاري صاحبان په د ایرپورټ کې کینو او چې هر سړی د ایرپورټ ته راځي یو دفعه روقیه پرې وشي او بیا بیرون ووځي چې تحصیلات نه ورک شي او ښایسته کار وکړي. لنډ مشوره مې دا ده چې زموږ عمده مشکل څه دی، که زموږ یو ورور یو اسلامي فضا کې غټ شوی دی یا مثلا یو مسلمان دی او په اسلام باندې عمل کې په ځان تطبیق کوي، هغه د دنیا سره به غرض نه لري. که چیرته زموږ یو ورور د دنیا سره غرض لري، ماشاءالله تعلیم یې کړی دی، هغه اکثر ورونه داسې وي یا مثلا بعضې ورونه پکې ویلی شم چې هغوی بیا اسلام سره هېڅ غرض نه لري. نو زما په نظر یو بیلنس باید جوړ شي چې نه سړی دین پرېږدي او نه دنیا پرېږدي. دا به زه ورته وایم چې دا مهم دی چې موږ باید دې دنیا کې داسې اعمال وکړو چې هغه موږ آخرت ته ویسي. معنا څه ده؟ داسې اعمال ته باید وکړې، مل دې جوړ کا، ونه کېنوه، سړک جوړ کا، مسلمان سره کومک وکوه، د الله عبادت دی دا ټول. چې دا ته په دې رضا وکړې زه مسلمان ته خیر رسومه، نو ته په حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې څوک دی په تاسو کې بهتره کوم دی کس نه کوم نور ته خیر رسوي. نو دې کې څومره خیر دی. علي ابن طالب وایي چې ته قیامت هم را روان یو لاس کې مونی زه به هغه کېنومه. د آبادي دپاره د اسلام کې څومره برخه ده او همدا دلیل دی چې نن ته آیفون لري، بل موبایل لري، ځکه مسلمانانو په ساینس او ټکنالوژي او په آبادي باندې مشهور چې دوی د خلک دي. همدا وجه ده چې کوم د یو کینګ په ویسکس کې کینګ آلفورد هغه په خپل کوین کې یعنی پیسو کې د مسلمانانو د پاچا عکس لګولی و د احترام نه د هغوی د آبادي او د سوکالي او د هغه دپاره. نو همدا دلیل غرونو خویند دا وایم تاسو دې ملکونو کې ژوند کوئ، افغانستان مه هېروئ. که هلته ځئ ګندګي په سړک باندې مه اچوئ، یو ځای کې ملاس کېږي پاکوالی پکې راولئ. خپل ملک چې جوړ نه کوي په هر ځای کې به زمونږ همدا بېعزتي وي. زمونږ ښایستهوالی په دې کې چې موږ اول په ځان باندې اسلام تطبیق کړو، خلکو سره کومک وکړو، ملک هم آباده کړو، که چا دعوت هم ورکوو نو موږ مثال ورکولی شو. وګوره د افغانستان مسلمانان 9% پکې مسلمانان دي، هغه نه هم زیات. ملک ته وګوره، ژوند ته وګوره، ماشاءالله سوکاله دي، خوشحاله دي، مطمئن یم دنیا او آخرت به ښه وي. نو امید لرم دې ویډیو تاسو خوند اخیستی وي او زه مطمئن یم دا احساس تاسو ټول به کوئ چې دلته څه حال دی او هلته څه حال دی. او دا الله ته دعا کوم چې یو ورځ زموږ ملک اقلن دومره خوشي چې موږ یو څوک میلمه خو راولو ته کېنوئ، یو د دعوتي په حیث باندې راولو، خلک دعوت کړي راشئ غیر مسلمین راشئ وګورئ دا اسلام دی، دا زموږ ملک دی، دا زموږ ژوند دی، چې هغه نه متاثره شئ اسلام قبول کړي. همدا مسلمانانو کولم خپل ځان ته ښودو، خپل اعمال ته ښودل، خپل حالت ته ښودو، خلک متاثره کېدلو اسلام مقابلو، هغه عدالت چې دوی کوم لیدو. الله دې وکړي چې دې وینو تاسو کوم پند اخیستی وي. جزاک الله خیره.